बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږو ملګرو دوستانو چرته چې وي ښاد او باد اوسئ نن حسن خان صاحب بیا په لاس راغلی او دی وخت کې ناست وم پریس کلب کې او پریس کلب په څوکۍ باندې هم ناست دی الله دې در صدر جوړ کړي موږ خدا جوړولو خدا نشي جوړ بهرحال خاص خبرونو کې راځو یو خو د افغانستان پاکستان اوس معامله دا وایي چې ایران نه خلاص شونو فارغ شونو دا پاکستان عالمی دنیا کې عاصم د امن یو دایي ګرځيږي نو اوس خپل امن جوړیږي را بیا خاص کر خیبر پختونخوا کې دا سونه وچتيږي خاص کر پښتنه وچي او چتوي چې ته بل کور کې خپل کور غم نه کې نو دام ډېر غټ سوال دی دا به مثلا سب نه تاسو کولی چې دا خو او مشرانو سره ډېر نږدې دي کینی پاسي او بل د موجوده چې کم اسلام آباد کې تاسو ولې زل ګوري دی وخت کې خو تاسو خپل بجټ روان دي نو ټول خبره پدې باندې دي سیاسي کم شور دی هغه د بلې میاشتې نه شروع کیږي خو دې کې تاسو ته دا دو خبرو مې راځم تفصیل باندې تاسو دا ویډیو نه وی لایک کړي لایک سبسکرایب هم لازمي راته راکوئ او دا یو پیغام تاسو ته خصوصي در کوم چې دا ما تقریبا 100 کالونه لګوي چې هغه تاسو ته ډېر زیات نقصان درکو زه خاص کر د افغانانو ته وایم افغانانو ته زه وایم چې که تاسو داسې ویډیو مخ ته ګورئ چې تاسو ته په خپله باندې کلک شرم ورمې درځي چې دا بل افغاني یو پسې بدرت بل پاکستاني پسې بدرت بل که هغه تاسو ته په خپل هم سره ځي نو مهرباني وکړئ که نشي کولی نو خو تاسو خو یې کمنټس لیکلي چې دا ته څه بېغیرتو کې هر څوک داسې نشي کولی خو بهرحال هغه نقصان بیا دلته چې کم میشته ترسرې وي چې هغه مجبوري هغه دومره مجبوري چې هغه تاسو غوندې اروپیا ته نشي تللی هغه تاسو غوندې امریکې ته نشي تللی هغه تاسو غوندې کینیډې ته نشي تللی تاسو غوندې اسالم نشي اخیستی هغو دلته مجبورۍ وخت تېروي هغو ته هم سردردي جوړه کوي ولې چې ستا وطن ستا دومره خو لږ لحاظ ساته چې د ترسرو خپل خو په هغه وخت اروپیا ته لاړ ډېر داسې مساله دي مفي وکړي نو هغونه دین ایمان وتې وي هغه خپل هغه نه خبر عزت نه نو بل بس کوي بهرحال موږ دا یو پیغام و چې دې باندې تاسو خپل هم نظر واچوئ اصل صاحب ول تپوس په دا کوو چې دې وخت کې او دا خبره کېږي پښتونخوا به راځو پښتونخوا خلک هم وایي مشران هم وایي تا ته هم کېدای شي ډېرو ویلي چې چلو د بار دنیا کې خو پاکستان وکړو چې د امن ډېر غټ ځای دی او امن یې راوستو ټوله خطه یې بچ کا ایران امریکې که نه غټ سرټیفیکیټ یې واخیسته خو دلته په خیبر پښتونخوا کې بدامني او بیا د افغانستان سره معامله دومره لویه پرې ولې لاړه مننه ګوره بنګشه دا ده چې ستا دا خبره بالکل ټیک ده چې پاکستان کم کار وکړو خاص کر د امریکې او د ایران ترمنځ چې دا کوم روغ وکړه دا هغه شو چې دا ناشوني شی و بیا خاص کر د پاکستان په لاس باندې ځکه اقوام متحده یو کار نشي کوي سکیورټي کونسل نشي کوي یورپین یونین نشي کولی او آی سی نشي کولی غټ غټ ملکونه چې کوم دی هغوی نشي کولی او د پاکستان په لاس کېږي نو دې مطلب دا دی چې پاکستان او دا هغه سړی کوي شي چې د چا په دواړو د چا باندې اعتماد دی دې مطلب دا دی د امریکې په پاکستان اعتماد دی او د ایران هم په پاکستان اعتماد دی نو دا یو ډېر لوی هغه عزت پاکستان له خدای پاک ورکو تاسو ته پته ده چې د دنیا د هر یو کیپیټل نه چې کوم دی د پاکستان د پاره چې کوم دی د مبارکۍ او د پاکستان د تعریفونو هغه سلسله چې کوم دی هغه روان نو هغه خو یو دا دغه دی اوس تاسو دا خبره چې په ملک دننه وګوره په ملک دننه د تاسو کتل چې پاکستان ډېر خلک نشي برداشت کولی دا یو حقیقت دی پاکستان د اسلامي نړۍ هغه واحد ملک دی چې یو ډېر مضبوط فوج لري مضبوط ایر فورس لري مضبوطه نیوی لري او بیا د دې هر څه د پاسه چې کوم دی یو نیوکلیر ملک دی اټمي پاور دی نو دا ډېرو خلکو ته چې کوم دی دا یو ډېر لوی چیلنج دی موږ خو ډېر په اسانو الفاظو کې وایو چېرې لکه دا لوکل خو د دې شاته بیا ډېر لوی لوی ملکونه دي لکه دا وګوره دا هندوستان چې د انډیا چې دا غټ دغه دی بیا د هغوی بغل بچه اوس افغانستان جوړ شوی دی بیا کې بیا چې کوم دی لکه اسرائیل دی نو دا یو داسې اسانه خبره نه ده چېرې موږ وایو چې بس په اوس په پاکستان خو دا ده چې دومره هم هغوی ټیک ده دا اوس نن چې په بنو کې کوم واقعه وشوه بېګناه خلک یې لکه په لاره باندې ګاډي روانو دا ډومیل علاقه کې او هغه په آی ډي باندې بلاست کوم بیا دونه غیر انساني غیر اخلاقي غیر اسلامي کار چېرې یو بل ګاډي راغی او هغه مریضان چې کله شفت کوله نو په هغې باندې هم حمله وکړله نو دا یو چیلنج دی پاکستان ته خو که تاسو وګورئ په پاکستان کې اوس داسې علاقه نشته چېرې هلته کې موږ ووایو چېرې د خلکو مکمل کنټرول دی
ټیک ده خطره شته دی په بنو کې هم خطره شته لکه مروت کې هم خطره وي وزیرستان کې به هم خطره وي ډی ای خان کې به هم خطره وي په باجوړ کې به هم وي په مومندو کې به هم وي خدا ده چې دا دهشتګردانه حملې او د هغې نه پس ده نو دغه یو چیلنج دی پاکستان ته او زما خیال دا دی چې دا د ایران د دغه نه اوس فارغ شي نو زیات امکان دا دی چې دې ته به توجه ډېر ورکړو ځکه چې پاکستان نه غواړي مستقبل کې څه ګوري لکه افغانستان کې هم لکه که تاسو ګورئ هیبت الله صاحب پسې امیر المؤمنین پسې هم خبرې کېږي چې پاکستان هغه باندې هغه خاموشه دی اکثر هغه بیان نه راځي یعنې یو ډله پاکستان سره اوس هم په دې هغه باندې ته څه وایې چې انګیج دی او ډلې پکې زیاتې دي زیاتر جوکاو بل طرف نه دی ځکه مسله جوړه شوې ده ورسره په افغانستان په حوالې سره که موږ ګورو په نړۍ ټولو کې د ښځو تحریک کوم شروع شوی دی او احمد کرزي پخواني صدر په هغه باندې سوشل میډیا باندې بیانونه هم راځي چې یاره دا داسې نشي چلیدی افغان لکه دا افغانان به هر وخت دغه شانتې په زلزل ګوره دا ډېره لویه رسمي حکومت پې جوړ شي دا ډېره لویه بدقسمتي ده چې دې وخت کې افغانستان په کم حال کې دی تاسو کتل تېره ورځ یو ویډیو راغلی ده زنانه چې یو کس لګیا دی لکه زنانه وهل نو ګوره زنانه هسې هم په پبلک کې داسې کار کول چې دی دا لکه یو غیر انساني غونته کې فعل دی بیا زنانه باندې هغه ناسته د غریب صادر په پروت دی او ته لکه وخې نو دا یو غټه خبره ده او طالبانو ته چې دا کومه خبره وکړله نو دا نه ده چې ټول طالبان د پاکستان خلاف دي خدا دا چې یو مضبوطه ډله د پاکستان خلاف ده او چې انډیا سره هغوی غواړي چې لکه پاکستان هم مونږ دلته کې افغانستان قبضه کړی دی د هغوی خیال دا دی امریکې له مو شکست ورکړی برطانیې له مو ورکړی دی نو پاکستان له مونږ او دلته کې به هم چې کم دی دا به مونږ واخلو دا یو خوب دی د هغوی او د دې سره به افغانستان نور هم تباه کړي او مخکې نه یې تباه کړو ګوره نه بل دا سرجي چې یو ټایم کې دا تپوس کومه بیا بل طرف ته وځو چې پاکستان په هر فورم باندې به دا خبره کوله چې یاره افغانستان رسمي توګه باندې تاسو نړیوالو ادارو باندې به غږ کولو چې هلته کې انساني بحران دی لکه یو قسم وکالتوی کوله دی افغانستان او ډېر ښه طریقې سره روانو एकदम سره دا معامله دومره هغه ګوره د پاکستان توقعات دا و چې دوی به لکه یو پراپر د ریاست په حیث باندې دا کم خلک چې د پاکستان خلاف دی او د افغانستان خاوره استعمالي دا هغه ځای نه راځي دلته کې دهشتګردي حمله کوي یا دغه کې سیکیورټي فورسز باندې عامو خلکو باندې د دوی دا خیال و چې طالبان به په دوی باندې یو پالیسي وضع کړي دوی به منع کړي بدقسمتۍ سره نه وشوه هغوی دا ونه کړه هغوی په ځای د دې چې د هغوی خلاف دغه وکړي هغوی د هغوی سره ودرېدله صحیح هغوی ته د مجاهدینو خطاب ورکړ دغه ورکړو نو پاکستان ولا تجارت کې هم انسنټیوز ورکړو ټریډ کې دلته اوس دا پښتونخوا حکومت بیا خاص کر دا بدامني چې کم په خیبر پښتونخوا کې ده هغه خلک اوس اوازونه وچتي چې دنیا ته امن راوسته خو موږ ته خو امن ګوره دا یو چیلنج دی او زما خیال دا دی چې اوس په پاکستان پالیسي بدلیږي او افغانستان حوالې سره هم بدلیږي نوره به سختیږي او طالبانو ته هم چیلنج ډېر غټي نور غټ چیلنج پښتونخوا کې خو به دا کډې خلک نه بره کوي نه پښتونخوا کې افغان خو نه پرېږدي نه د خلکو نه عملیات هغه شی نشته هغه اپریشن یې نشته دی نه د هغې اپریشن ضرورت شته دی خو هله یي چې هغه یو خاص علاقه باندې د هغوی مکمل کنټرول اوس خو دوی ټارګېټډ اپریشنز کوي او هغه ډرونز هم استعمالي ایر سرویلنس هم استعمالي ایر سیسټم هم استعمالي او سره ګراوند انټيليجنس او اخر پښتنو کې بلم کوم چې طالبانو دا وکړي چې موږ دا ټیکو کو نو طالبانو سره دا ټیکنالوژي کوم خورا ګوره هغه د هغوی دا مقصد نه دی چې موږ اټیک وکړو د هغوی دا مقصد دی چې دنیا ته یو خبر لاړ شي هغه خبر د هغوی لاړ او دلته کوم کلو هغه سره ډرون سره لوبي کولې کغه نه خو اصل لګا ډېر روډیمنټري ډېر عام غونته کې دلته کې موږ دا فود کیریرز والا دلته کوم د خلک په دغه کې یو بل سیستم هم روان شي خو دا وی دا خیال و چیرې لکه مونږ بس یو خبرو کې چیرې مو پاکستان کې د څنګه چې پاکستان هلته کې ولي هغوی مونږ یې ولو نو توکل په خدای بس هغوی په خپل کاڼې اخر کې دا خبره وکړو خو تاسو ما پیغام ورکړ ته څه ګڼې چې د کم افغانان بیا خاص کر بار ملکونو کې ناست دي او هغې بدې ردې وایي که نه او فیک نیوز هم پیلوي او خپل یو پته نشته چې هغه افغانانونه هغه باندې ولې خپل نه کي نو هغه نه څومره نقصان جوړ شو پاکستان کې هغه ډېر زیات لکه هغې سره دا وشو چې او د دې نقصان زیاتره افغانانو ته دی پاکستان خو خپله باندې یو ټیک ته مسلې به یي
هغه مسلې دومره نه دي چېرې لکه هغه دلته کې خلک ژوند روان دی او کارخانې لګینګ او بندېږي او خپل فوج دی او خپل یو دغه دی پکې که نه هغې نقصان افغانستان ته دی دا اوس دا بارډر بند دی نو د دې نقصان پاکستان ته هم دی پاکستان یې برداشت کوي لکه پاکستان دننه دونه کپاسټي شته دی افغانستان بیا نشته دی نو دا ده چې داسې قسمه څیزونه د نفرت انګیز دا کنځلې خو افغانان مسله دا ده چې هغوی په دې کې ډېر ښه دي کنځلو کې لکه تکړه دي نو بس په دې ټول عمر یې په دې جګړو کې د غریبانانو تیر شو نه موږ بل سوال هم ته دا کو چې کله اندازې کې اوس رایاد شو چې همیشه موږ پښتانه څومره دي دا پښتنو ډېر خیال ساتي ګوره که هم مشران دي که په سیاسي توګه که پارلیمان کې وي د افغانستان اواز یې اوچت کړی دی نه دلته کې دلته تاسو ولا هم جي زموږ خو خیر عمر تاسو سره وشو چې همیشه د پاره تا د افغانستان ډیفرنٹ کې پاتې شوی دی پښتنو خاص کرتا لوی هغه کړی دی هم کرزي سمتا ملکتونه اشرف سره هم دلته کې هم ډېر زیات لکه افغانانو ته همیشه خواله غوښتلې دي او دا بعضې افغانانو ته پته نشته ولې تکلیف دی نه ګوره دې باندې خو لکه هر قسمه خلک دا ضروري نه ده ما افغانستان اوس هم زه دا ګڼم چې لکه که طالبانو کې دې هم ملګري شته پیژنګلو شته که د جمهوریت والا دی هم شته دی تاجک هم شته ازبک هم شته هزاره هم شته دی ملګري ټولو کې شته خاص کر د هغوی چې کوم سیاسي لیډرشپ دی ډېر میچور لیډرشپ دی ډېر پوهه خلک دی پکې ډیپلومیټان دي پکې جرنیلان دي پکې هغوی غواړي چې د افغانستان او د پاکستان دا حالات ټیک نه دي بل غټه خبره دا ده چې دا پښتون نه دی بیسک مسله پښتون کې ده دا د ځوان بچی چې کوم دی د دې یو مسله ده چې دې سوچ نه کوي دې سوچ نه کوي خو چې بس وي راځه وي ګرمه خوښوي نو دغه حالاتو ملګرو حسن خان صاحب سره تاسو سره دا نن تازه معلوماتو کې ګپ شپ کې هم دغه وکړو بلکې پیغامو دا مې د زړه نه تکړې چې کا چا باندې یقینا تاسو کمنټس کې لیکلی شي مونږ د بدې هغه خبر نه د نفرتونو خبر نه د مینې خبرې همیشه زموږ ورونه دي او موږ به خیال هم ساتو او ورسره د خیبر پښتونخوا په هغه باندې ډېر زیات خفه یو او الله دې وکړي چې دې طرف باندې ډېر زر امن راشي. السلام علیکم.